د فکري جګړې مخنیوی د پوځي جګړې مخنیوی کله په پوځي غلبې او کله هم په صلح او امتیاز کې سره کیږي خو فکري جګړه بیا هغه جګړه ده چې په هیڅ صورت صلح او منځګړیتوب نه مني او نه ورکشي د صلح لپاره ځای شته. فکري جګړه یوازې د فکري غلبې په صورت کې درېږي او بس او تر څو چې یو طرف په بل طرف کې په مکمل ډول غالب شوی نه وي تر هغه به دغه جګړه روانه وي. په فکري جګړه کې نه اسلام صلح او منځګړیتوب مني او نه کفر. په هغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې د شرک او کفر په خلاف په یوازې ځان فکري جګړه پیل کړې وه. د مکې کفار په دغه جګړه کې له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه ډیر تنګ شول. مشران یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره ابو طالب ته راغلل تر څو د دوی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترمنځ منځګړیتوب وکړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی د شرکي افکارو او نظریاتو په خلاف له مبارزې څخه ایثار کړي. ابو طالب هم په ډیره مهربانۍ د کفارو دغه غوښتنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وړاندې کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه فکري جګړې د توقف له خطرناکو عواقبو ښه خبر و. خپل تره ته یې داسې وفرمیل: قسم مې دې په الله وي ای تره، که کافران لمر زما په ښي لاس او سپوږمۍ زما په ګین لاس کې راته کښېږدي د دې لپاره چې زه دا کار پرېږدم تر هغه به یې پرې نه ږدم چې یا یې الله پر کفر غالب کړي او یا زه په دې لاره کې ومرم. که د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دریځ ته وګورو نو وینو چې هغه مبارک په داسې وخت کې د خپلې فکري مبارزې د دوام قسم یادوي چې په دې میدان کې یوازې ولاړ دی او حتی چې تره یې هم د ده تر څنګ نه درېږي. خو بیا هم هغه مبارک فرمایي چې که کافران ناممکن شرطونه چې د لمر او د سپوږمۍ په لاسونو کې ورته ایښودل دي هم ورته ممکن کړي بیا هم د دوی له فکري دښمنۍ څخه خلاص نه اخلي. دا په دې دلالت کوي چې په اسلام کې د کفر په خلاف په فکري جګړې او دښمنۍ کې سوله او منځګړیتوب ځای نه لري. په عسکري جګړه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صلح کړې ده خو په فکري جګړه کې یې هیڅ کله نه ده کړې. همدغه ډول کفار هم تر هغه د مسلمانانو له دښمنۍ څخه لاس نه اخلي تر څو یې هغوی له خپل دین فکر او ملت څخه چې اسلام دی ویستلی نه وي. لکه څنګه چې الله جل جلاله فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. سورة البقره. ترجمه: هیڅ کله به یهود او نصارا له تاسو څخه خوښ او راضي نشي تر هغه چې د دوی د ملت دین پیروي ونه کړي. همدارنګه الله جل جلاله بیا فرمایي: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. سورة البقره. ترجمه: همیشه به دوی کافران چې جګړه به کوي له تاسې سره تر هغې چې تاسې له خپل دین څخه مرتد کړي که دوی په دې کار وتوانیږي. په دې دواړو آیاتونو کې په صراحت سره معلومیږي چې کفار به تر هغه وخته د مسلمانانو په خلاف په جګړه کې وي چې تر څو یې د مسلمانانو دین فکر او نظریات نه وي وربدل کړي. یعنی د دوی عسکري جګړه به هم د فکر لپاره وي. اصلي جګړه به فکري وي خو کېدای شي چې عسکري جګړې هم د دغې فکري جګړې لپاره د وسایلو په حیث استعمال شي. فکري جګړه په هیڅ صورت سوله او منځګړیتوب نه مني نو د دغې جګړې مقابله او مخنیوی به څنګه او په څه شکل کوو او بیا په خاص ډول زموږ افغانان به د خپل دیني فکري سیاسي علمي او اجتماعي وضعیت په پام کې نیولو سره څنګه کوو. په دې هکله یو طرحه د اسلامي فکر او نظر د خاوندانو په خدمت کې په لاندې څو تدبیرونو کې وړاندې